أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض وللرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما. ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا. صدق الله العظيم. سورة النساء پنجم سپارہ 31 نمبر آیات. دے آیات نمخ کے دا غٹو گناہونو ذکر شوی دے، پاغے باندے دا سخت عذاب وعید راغلے دے. دا قرآن پاک یو خاص انداز دے کہ کل پا یو جرم باندے دا سزان یرول اوشی کہ اغیتا ترہیب وی نو دے سر بیا دا ترغیب اڑخ ہم ذکر کی گی. یعنی چی کم بندہ دا دے جرمونو نزان بچ کی نو دا اغد پارا دومرا درجے او دومرا انعامات بوی. نو پا دے آیات کے ہم خاص انعام ذکر کی گی، دا غی ترغیب ور کی گی کہ چرے تاسو دا غٹو گناہونو نزان بچ کو نو دا واڑا گناہونا بدتا منگ معاف کو. نو پدے طریقہ بدا لویو دا وڑو ٹولو گناہونو نا پاک صاف شے او دا عزت او دا راحت مقام بدتا ملوشی او دا مقام تا جنت وی. ان تجتنبو کبائر ما تنہونا، کس چرے تاسو اجتنابو کو زانم بچ کو کبائر ما دا اغی غٹو گناہونو نا تنہونا عنہ چی تاسو تی منی کولی شے نکفر عنکم سیئاتکم منگ بدرنا ارجو واڑا گناہونا ستاسو وندخلکم مدخلا کریما منگ بداخل کو تاسو لرا دا عزت مقام تا. آیات نا معلومی گی چی گناہونا دو قسم دی، واڑ گناہونا او غٹ گناہونا. او دا آیات نا دام معلومی گی چی کم بندہ ہمت او کی دا غٹو گناہونا نزان بچ کی دا اللہ وعدہ چی دا واڑو گناہونا معاف کول بکی ورتا. غٹو گناہونا نزان بچ کولو کی دا خبر داخل دا چی فرائض و واجبات با پورا کے زکا چی فرض او واجب پر خودل زان لغتا گناہ دا
خلاصه دا شوا چې کم بندا پورا کوشش کی تمام فرائض و واجبات ادا کی تمام غټ گناہوں نزان بچ کی نو اللہ با دا وڑو گناہوں دا نیک اعمال دا بے کفارہ گرزی دا نیک اعمال کفارہ شو دا وڑو گناہوں دا معاف کے دو دا پارا دا کفارے دا مطلب کہ دا اعمال صالحہ دا وڑو گناہوں کفارہ جوڑا شلا نو دا دی بندہ حساب کتاب بے باکا شو بے بچ شو او دا عذاب پزے بدتا ثواب ملاوی گی او دا دوزخ پزے بدتا جنت ملاوی گی احادیثو کی راضی چکم بندہ مانزد پار او دس کئی نو دا ہر اندام وینزلو سرا دا اغی اندام گناہونا معاف کی گی کفارے ادا کی گی مخ اوینزو نو پا مخ کے سترگی وگنا پوزا دین چکم گناہ شوی دا اغا معاف شلا خلے کنگال کرلا نو پا دے جب باندے چکم دا گناہ خبری شوی دے دا اغی کفارہ اوشلا معاف شو خپی اوینزلے پا دے خپو چا دا گناہ قدمونا غشتی دی اغا معاف شو چا جماعت تروان دے پا ہر قدم نیکی لکلی شی گناہوں نے معاف کی گی نو دا اودس چار دام دا منزه دا پارا قدمون اغشتل دا دے پزریا دا گناہوں کفارہ ادا کی گی دا دے روایات و مطلب دارے کہ واڑ گناہوں با معاف کی گی زکا چھ لویا گناہ بغیر دا توبے نہ معاف کی گی او دا ورکوٹی گناہ سر شرط دارے کہ بندہ ہمتو کی کوششو کی دا غٹو گناہوں نزان بچ کی نو معلوم اشوا کہ غٹ گناہوں کی او بندہ مبتلاوی او دے او دس چار دام کئی او منزل ازی رازی اعمال صالحہ کئی نو دا با دا گناہوں کفارہ شی نا بیا با کفارہ نشی چہ دے پا غٹ گناہ کے مبتلا دے اگر نپریدی او دے دا نیک اعمال کئی نو دا نیک اعمال با دا وڑو گناہوں کفارہ نشی ذکر کبیرہ پخپل زیبان دے دا دے یو غٹ اثر دا دے کہ یو گناہ قدر کے موجود دا او گناہ کبیرہ باندے وعید راغلے دے دا عذاب وعدے راغلے دی او غٹ گناہ بغیر دا صدق دا توبینا نماف کی گی او دویم محرومتیا دادا چی دا دی گناہ پا وجہ باندے وارو گناہوں نے نماف کی گی او دا بندہ پا محشر کے دا وڑو او لویو گناہوں دا بوجھ لاندے با راضی بوجھ بے سپک نکلی شی گناہوں نے سغت دی او سوارا پدے بعد عالمانو لکل کری دی کتابونا ویلی کری شوی دی مستقل نو دا گناہ کبیرہ او گناہ صغیرہ لویا گناہ وڑا گناہ دا دے دا تعریف نمخ کے پدے زان پوئے کا کہ گناہ ستوئی مطلق گناہ ہر اغکار توئی کہ دا اللہ دا حکم خلاف ہوئی نو دین با اندازہ معلوم شی کہ پا اصطلاح کے کمی گناہ تا وڑا ویلے شوی دا حقیقت کے اغا ہم وڑا ندا ذکر چھ دا اللہ نافرمانی دا نو دا اللہ نافرمانی لگا و کڈیر را نافرمانی دا دا وڑے و دا لوی گناہ فرق یو بل سرے چھ مقابلہ شی
نو دا هغې په نسبت باندې یو وړه او بله لویه ده، یو ګناه د بلې نه وړه ده یا لویه ده، یو بل ته نسبت والی. او چې د الله نه فرمانۍ ته دې وله نسبت واغېشته نو وړه او لویه ټوله غټه ګناه ده، بیا پکې وړه نشته. عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنہما فرمائی هر هغه کار چې شریعت کې تنه منع راغلی ده هغه ګناه کبیره ده. او چې کومې ګناه ته په اصطلاح کې وړه ګناه ویل کېږي، ګناه صغیره، نو د چا په نظر دا معنا نه ده چې خیر دې که دا ګناه کې دې کې جرأت کې او ورزی په دې ګناه او سستی در نه کېږي نو خیر دی، بلکې ګناه کبیره چې په بے باکۍ سره او بے پروایۍ سره کې نو دا ګناه صغیره نه ده، بیا کبیره ده. یو بزرگ د دې مثال وی، د صغیره او د کبیره مثال وی. ورکوټې لړم او غټ لړم، ورکوټې ګناه ورکوټې لړم دی او غټه ګناه غټ لړم دی. نو د کم یو ټک به سړی برداشت کړي، د ورکوټي که د غټ، د دواړو لړمانانو ټک برداشت کولی دی شي. یا ورکوټې بسرې د اور یا غټ اور، نو د دواړو تکلیف ناقابل برداشت دی. محمد ابن کعب رحمت اللہ علیہ فرمائی وی دا اللہ دا ټولو نه لوی عبادت دارے چې گناہونه دې پرېښودی شي. چې کم خلق منځ کوي، تسبیحات اړی، گناہ نه پرېږدي، د ده عبادت قبول نه دی. کم بنده چې څومره یو گناہ سپک او وړه ګڼي، د الله په نزد هغه عمره دی غټ مجرم دی. بزرگان فرمائی وی ہر گناہ د کفر قاصد دے کہ دے بندلا د کفر اعمال تا او اخلاق تا دعوت ورکی. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ہوتا خط لکھی اور پاغے کے وہ فرمائی کہ بندہ کل اللہ نافرمانیو کی نو بیا د دوستانم د دشمنان شي او د چې به مدح ویلا اوس به مذمت وي. نو د گناهونو نه بے پروايي انسان د پاره ہمیشہ تباہی دا. پیغمبر علیہ السلام فرمائی چې یو مومن د گناہ کار اکی نو پزړه یو تور داغ ولګي، بیا که توبه او استغفار وکړل نو دغه تور داغ با صفا شي، او که توبه او نه وستله نو دغه نقطه دغه داغ بیا غټیږي تر دې چې دا ټول زړه تور شي. دی بارک اللہ فرمائی کلا بل ران علی قلوبهم ما كانوا یکسبون، دا دوی پزړونو زنګ لګېدلی دی د بدو عملونو په وجه. نو د گناهونو بد اثر په اعتبار باندې فرق پکې شته. د دغه فرق په وجه باندې بعضې ګناه ته وړه ګناه وي او بعضې ته لویه ویلی شي. قرآن و حدیث کے چې د کمې گناہ د پاره شرعی حد یعنی سزا دنیا کې مقرر شوی ده ناغه ته کبیره وي، یا په د لعنت الفاظ راغلی دي یا په د جهنم وغیرہ وعید راغلی دی، نو دا ټول کبیره دي. یا ارغه گناہ کبیره بشمیرلی شي چې داغه مفاسد او بد نتیجه د غټ گناہ برابر یا زیات وي. او دارنګه
گناہ صغیرہ باندے جرأت کول بے باکے سر کول یا پا اغی ہمیشہ والے کول دا وڑا گناہ پا لوی گناہونو کے داخلی. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما تا چا دا گناہونو شمیر کو دا غٹو گناہونو وی او دی ناو تا فرمائی او نا او سوا او آیا دا بزیاد مناسب وی. احادیثو کے دا گناہ کبیرہ شمیر راغلے لے نو دا دا حالاتو پا مناسبت کل دریوی لی شوی لی کل او کل دا دینم زیادی نو پا یو عدد کی منحصر ندا بلکہ دا حالاتو مناسب دا دیشمار زیادی دے او کمی دی شی. یو حدیث کے راغلی دی کہ غٹو گناہونو نا دے خبروم دری دی دا اللہ سر یو مخلوق شریکول گناہ کبیرہ دے شرک. نمبر 2 دا مور پلار نا فرمانی کول دا گناہ کبیرہ دا دا خپل مور پلار نا فرمانی کول گناہ کبیرہ دا. نمبر 3 دا دروغ و گواہی یا دروغ ویل دا گناہ کبیرہ دا. پیغمبر علیہ السلام نا تپوسو شو دا ٹولو نا لوے گناہ کم یو دا وے فرمائل چہ تاسو دا اللہ سر سوک شریک جوڑ کے حال دار چہ دے اللہ تاسو پیدا کرے بیا تپوسو شو دے نا پس کم گناہ دا ٹولو نا لویا دا. نو پیغمبر علیہ السلام فرمائل کہ تاسو خپل بچی دا دی یری نا قتل کے چی دے برا سر خوراک کی شریکی گی زبدل خوراک ورکو نو دا دی یری بچی وجنے چی دے امانا روڑے خواری. بیا تپوسو شو چی دا دینا پس کم گناہ لویا دا نو وے فرمائل چی دا گوانڈی دا بی بی سر بدکار سو کئی دا دیر لویا گناہ دا. نو دا بدکاری خو اسم دیر لوی جرم دے ہو دا گوانڈی اہل و عیال حفاظت پتا لازم دے نو تی حفاظت نکے تو الٹا و سر بدکار کے نو دا پا غٹو کے غٹا گناہ شلا دا جرم ڈبل شو. دا گوانڈی در باندے دا سے حق دے لکہ دا خپلو بچو چے سنگا حفاظت کے نو تا دا خپلو بچو پشان حفاظت دے فضے پر تا پہ لاس ورواچو تو دا گوانڈی دا بی بی سر بد نظر کول بد کار کول دا گناہ کبیرہ دا ڈبل گناہ کبیرہ دا. بل حدیث مبارک کے راغلی دی کہ دا خبر پا گناہ کبیرہو کے دا غٹو گناہونو کے دا کہ او بند خپل مور پلار تا کنزل اکی. نو صحابہ کرام و تعارض کے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دام کی دیشی چی او سڑے خپل مور پلار تا کنزل اکی. نو پیغمبر علیہ السلام فرمیل آو چی کم بندہ دا بلچا مور پلار تا کنزل اکی پا نتیجہ کے با آغا دا مور پلار تا کنزل اکی دا سی شو لکا چی دا خپل مور پلار تا کنزل اکرد دا بل مور پلار مکنزا چی ستا مور پلارو نکنزی. صحابہ کرام تعجب اغشی خواہ خپل مور پلار تم سوک کنزل کئی. زمانگ دا اسنے وقت صحابہ کرام تا نو معلوم چی اسم سوک مور پلار ڈبائی بعض خلق اسم لگیاری مور پلار وی چکی کنزل و تکی. صحابہ کرام خو کل خلقو وی خدام کی دیشی چی خپل مور پلار تا سوک کنزل کی وی پیغمبر علیہ السلام فرمائل آو چی دا بل مور پلار تا کنزل کی دا سیدی لکا چی خپل مور پلار تا دے پخپل کنزل کرل لکا اغا بندہ بدل اخلی نستا مور پلار تا کنزل کی دا سی لکا چی تا خپل مور پلارو کنزل. نو دا خپل مور پلار پا مخ کے اف قدر بنکے ولا تقل لهما اف ولا تنهرهما نبا و تا اف کے نبا و تا رٹل کے نبا وحل کے نبا کنزل کے
نو که د بل مور پلار کنځي نو هغه به ستا مور پلار وکنځي. دا داسې شو لکه چې تا خپل مور پلار په خپله وکنځوي، نو دا ګناه کبیره ده. بل حدیث مبارک کې راغلی دی پیغمبر علیہ السلام شرک، ناقت، ناحق قتل او د یتیم مال په ناجایز طریقو باندې خوړل او د سود آمدن خوړل او میدان جنگ نه تښتېدل او پاک دامنو بیبیانو باندې تهمت لګول، دا ټول په ګناه کبیره کې شمیرلی دي. شرک کول ګناه کبیره، برنا حق د یو انسان وجل ګناه کبیره، د یتیم مال په ناجایز طریقه باندې خوړل ګناه کبیره، د سود لین دین کول دا مال استعمالول او خوړل ګناه کبیره، میدان جهاد کې د کافرو نه تښتېدل ګناه کبیره، یو پاک دامنه زنانه ده په هغې د زنا الزام لګول، تهمت لګول ګناه کبیره، او د خپل مور پلار نافرمانی کول گناه کبیره، د بیت الله بے حرمتی کول گناه کبیره. بعض احادیثو کې راغلی دي د گناهونو فرس خی، د دروغو قسم خوړل گناه کبیره، د خپل ضرورت نه زیاتی اوبه د سره دی هغه منکې چاله نه ورکې دام گناه کبیره ده. د خپل ضرورت نه زیاتی اوبه در سره دی چاله نه ورکې، د بل ضرورت ته نه ورکې، دا گناه کبیره ده. جادو زده کول، د جادو عمل کول دام گناه کبیره ده. شراب سکل اکبر الکبائر د لوی نه لویه ګناه ده، او شراب سکل ام الفواحش د بے حیایو جرړه ده، ځکه چې بنده شراب اوس کی نو بیا د بد کار نه منې کېږي. بل حدیث مبارک کې راغلی دی غټه ګناه ده چې یو انسان خپل مسلمان رور باندې داسې عیب ولګوي چې هغه ته دې نه بری وي، دا ګناه پکې نه ورته وایي دا رور مې داسې دی. یو بل حدیث مبارک کې دی یو سړی بغیر د شرعي عذر نه دوه مونځه په یو وخت کې وکړي دا ګناه کبیره ده. مطلب دا چې یو مونځ په خپل وخت اونه که قضا شو نو د بل مانځه سره چې یو ځای وکړه دا ګناه کبیره ده، مونځ دې ولې قضا کړه. او بل حدیث کې راغلی دی د الله د رحمت نه مایوسه کېدل ګناه کبیره ده، خو د الله د عذاب او د سزا نه بے فکر او بے خوفه کېدل هم گناه کبیره ده. د رحمت نه منع امیده کېږه خو د عذاب نه بے یری کېږه هم. یو روایت کې دی چې وارث ته نقصان رسول یا د هغه میراث حصه کمول، دې له وصیت کول گناه کبیره ده. یو وارث محرومه کې یا د هغه حصه کمې نو داسې وصیت گناه کبیره. یو ځل پیغمبر علیہ السلام فرمایل ډیر تاوانی او تباہ و برباد دی، درې ځله فرمایل خائب و خاسر، نقصانی او تاوانی او تباہ شوی دی. درې ځله چې فرمایل ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا بد قسمت او تباہ و برباد څوک دی؟ پیغمبر علیہ السلام جواب کے فرمائی هغه بنده چې د تکبر نه د لنګ پلو یې ښکته کړي، لکه د پرتوګ پینسي یې ښکته کړي ګیټې یې پټوي، دا تباہ و برباد دی او تاواني دی چې ګیټې یې پټې کړي، خلکو ته دا خبر اسم نه ښکاري. او درې ځله پیغمبر علیہ السلام فرمایل تباہ و برباد دی، تاواني دی هغه کس د پینسي یې ښکته دي ګیټې یې پټې کړي دي.
دا مسئلہ یوازې د مانځه د وخت نه ده چې قامت کېږي نه او سړی آواز وکړي خدای مو بخه بډې ووهئ ګیټې ښکاره کړئ. د مانځه لپاره نه بلکې 24 घंटे زندگی کې د سړی پینسې به هر وخت اوچتي ګیټې به ښکاري. د زنانه حکم داسې نه دی، زنانه به ګیټې پټې ساتي، زنانه به ګیټې پټې ساتي او سړی دې به ګیټې ښکاره ساتي، پینسې به اوچتي وي. موجوده وخت بدل شو، سړو پینسې دومره ښکته کړې چې د پوندو لاندې دي. نو دا ډېر لویه ګناه ده، ګناه کبیره. دویم هغه سړی تباه و برباد دی، تاوانی دی چې د الله په لار کې خرچ وکړي او بیا ثباتنه کوي، یاداش کوي. چا درنه تپوس به نه کړي او په خپله به لګیا شي فلانی ځای کې داسې کار و دونه پیسې مې ولګولې، فلانی ځای کې دومره، او فلانی غریب و هغه له مې دومره امداد وکړو، فلانی سره مې دومره امداد وکړو. خدای دې په ریا کې نه حسابوي. ولې به نه حسابوي؟ ته ورسره وایه که نه چې خدای دې ریا کې دا ته وینا څه دپاره کوې؟ همدې دپاره کوې چې دا خلک وایي چې دا ډېر ښه سړی دی. نو دا سړی تباه و برباد دی، دنیا کې مال ولګېده او فایده ورته ونه رسېده، الټه نقصان شو. دریم هغه سړی تباه و برباد دی، تاوانی دی چې بوډا دی، سره د بوډاوالي بدکاره دی، په بدکارۍ کې مبتلا دی. څلورم هغه سړی چې بادشاہ دی یا افسر دی، د دې باوجود دروغ وی، اختیارمن او دروغ وی. ولې دروغ وی؟ نو دا سړی تباه و برباد دی. پنځم نمبر هغه سړی تباه و برباد او تاوانی دی چې بال بچهدار دی، عیالدار دی، د دې باوجود تکبر کوي. او شپږم هغه کس چې د یو امام په لاس بیعت وکړو، د یو بادشاہ په لاس بیعت کړی دی د دنیا په خاطر، دیم تباه و برباد. او بل حدیث کې راځي چغلی خور به جنت ته نه ځي. بل حدیث کې یو څو کسان یاد کړي دي چې دی به جنت ته نه ځي. یو شرابي، بل د مور پلار نافرمان، او نمبر 3 رشتہ دارو سره بغیر د شرعي عذر نه بلا وجہ تعلق کټ کون کې. نمبر 4 ثباتنے والا چې یو نیک کار یې کړی دی او بیا د هغې یاداشت کوي. او پنځم نمبر د جناتو د شیاطینو یا په نورو ذریعو باندې د غیب خبر بیانولو والا. نجومیان، ترویتیان، راتلونکي وخت کې به دا کار کېږي او دا کار کېږي، داسې خبرونو والا دی به جنت ته نه ځي. او داسې کس له ورځه ما او د ده نه خبره مه اخله او د ده د خبرې تصدیق مه کوه، که دې وکړل نو ته به هم ورسره جنت ته نه ځې. دا دروغجن دي. شپږم دیوس. دیوس چاته وایي چې پښتو کې ورته دوس وایي. نو دا دوس څوک دی؟ وایي د ده اهل و عیال بے حیائی کوي او دی یې نه منې کوي، نو دی ته دیوس وایي. دی به جنت ته نه ځي. د ده ښځه، د ده لوریانې، د ده خویندې پردو سړو سره خندا خوندي کوي، ګپ شپ لګوي، دی یې ویني او دی څه نه وایي، دی یې نه منې کوي، نو دی ته دیوس وایي. دی به جنت ته نه ځي. او بل هغه بنده باندې لعنت دی چې یو حیوان د الله د نوم نه غیر د بل چا په نوم باندې قرباني کوي، نو د باندې لعنت دی. دا مختصر فهرست ده غټو غټو ګناهونو نشو، نور د دې لوی فهرست دی. خو چې کوم بنده
د غټو ګناهونو نه ځان بچ کو نه که واړه ګناهونه ترې نه وشي هغه واړه ګناهونه به ورته الله معاف کړي. ان تجتنبوا کبائر ما تنهون عنه کچر تاسو اجتنابو که ځانم بچ که کبائر ما تنهون عنه د هغې غټو غټو ګناهونو نه چې تاسو ترې منې کولی شئ نو کفر عنکم من به ارجو ستاسو نه سیئاتکم واړه ګناهونه ستاسو وندخلکم مدخلا کریما من به داخل کو تاسو لره مدخلا کریما د عزت مقام ته جنت ته. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض تمنا مکوي آرزو مکوي ما د هغې فضل الله به چې الله فضیلت ورکړي پاغې باندې بعضکم بعض ستاسو ته على بعض په بعض نورو باندې بعضې مخلوق له الله په نور مخلوق باندې فضیلت ورکړي دي. نو دا فضیلت څه اختیاري دی او څه غیر اختیاري دی. نو غیر اختیاري فضائل د هغې تمنا مه کوه چې بل بنده له دغه فضیلت الله ورکړی دی او ستا اختیار کې نه دی د هغه اختیار کې نه دی نو په دې باندې ته تمنا مه کوه. وجه دا ده چې یو انسان خپل ځان د نورو نه مال دولت کې آرام راحت کې عیش عشرت کې علم فضل کې کم وویني نو عادتاً د ده په زړه کې ماده د حسد را پیدا شي او د هغې تقاضا کم از کم دا ده چې دی وایي زه د ده برابر ولې نشم یا زه د ده نه زیات ولې نشم. نو بیا په دې باندې د ده قدرت نه وي ځکه چې بعضې کمالات داسې چې د انسان د وس نه بهر وي هغه د الله د طرف نه یو پرزونه وي نو د پکې وس نه رسېږي نو دی د حسد په اور کې سوځي را سوځي. یو بنده سید خاندان کې پیدا دی نو دا بل بنده وي وی خدای زه به دې سید پیدا کړم نو دا ستا وس کې ده. یو بنده ډېر زیات قشته دی ښکلی دی ته ورته وګورې خدای زه به دې داسې پیدا کړم نو دا انعامات دا د وس خبره نه ده. حسن ورکول دا د الله کار دی د بنده خپل کار نه دی چې ځان خشته کي او نه د مور پلار کار دی چې ځان له ښکلې زوی راوړي. او سید خاندان کې پیدا کېدل دا د الله کار دی. د یو بنده قد لوړ دی دا بلو ته وګوري وایي زه خو ورکوټ یم نو زه دې هم د دومره شم نو دا نه په دارو کېږي او نه په دعاګانو کېږي. بس خدای پاک قد هر چا له ورکړی دی د چا لوړ قد دی او د چا چیت قد دی. نو دې کې تمنا مه کوه. هر نعمت چې د بل سره ویني نو د ځان نه اوچتو خلکو ته مه ګوره د ځان نه ښکته خلکو ته ګوره ته به د الله شکریه ادا کې او که ته د ځان نه اوچتو خلکو ته ګورې ته به په الله اعتراض وکړې ګناهګار به شي. یو بزرګ د جمعې مانځله روانو سپلی یې نه وې غریبو نو خپې یې سوځېدې ګرمي وه ځمکه ګرمه وه نو په خولې نه وی خو دې زړه کې رالل چې خدای ستا خو ډېرې لویې عظیمې خزانې دي نو که یو جوړه سپلی دې پکې ماله را کړې وې نو څه کمې خو به نه راغلی زړه کې هسې رالل په دې زړه کې خبره تېرېدل په دې بنده نه ګناهګارېږي په خولې د الله نه ګیله نه ده کړې خو زړه کې راله چې زما سپلی نشته نو خدای ستا خزانو کې خو کمې نشته خو زما پکې سپلی نشته
لک سات چې تیر شو دی جمعې منزل روان دی د لرې نه ګرد غبارې ولیده دوړې دي هغه دوړې چې رانږدې شولې نو ګوري چې په خپو شل یو بنده دی چې دواړه لاسونه هم په ځمکه لګوي دواړه کونډې هم په ځمکه لګوي د کونډې نه ښکته خپې مړي دي او ورپسې راښکي شي دیم د جمعې منزله را روان دی را شل نو دی وی یا الله شکر دی زما خپې روغې دي صرف د خپو تلي مې سوځي د دې بل بنده د خپو تلونه والا تر د کونډې پورې ټولې خپې په ګرمه ځمکه سوځي د لاس تلیم په ځمکه سوځي دی خو ډېر سوځي شکر دی چې زه داسې نه یم نو د ځان نه کم ته یې وکتل شکر یې وویسته په سیکل سړی روان دی نو دی د موټر سیکل او موټر ته نه ګوري خدای زه غریب یم ایله بیله په سیکل روان یم دی بل ته وګوره دی په موټر سیکل روان دی یا په موټر کې روان دی نو دی د موټر سیکل او موټر ته نه ګوري دی د لږ پیاده ته وګوري دی وایي الله شکر دی ما سره خو سیکل شته دا بل غریب خو پیاده روان دی دا پیاده دی ځان ته وګوري چې دی خو روغ دی پیاده روان دی او دی شل ته وګوره دی په کوم حال روان دی یا بل معذور ته دی وګوري چې د بل په شا باندې روان دی نو د ځان نه کم درجې ته ګوره ته به شکر ادا کې د ځان نه اوچتو خلکو ته مه ګوره نو که د ځان نه اوچتو ته ګورې نو په زړه کې به د حسد پیدا شي او دا د انسان په اخلاقو کې ډېر بیکاره خوی دی چې بنده بل سره حسد کوي او د دې حسد د وجې نه جنگ جګړې او فسادات جوړېږي نو الله د فساد دروازه بندوي وی ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضکم علی بعض تمنا مکوا آرزو مکوا دا هغه چې الله فضیلت کړي په هغې بعضې په بعضې باندې چاله یو صفت ورکړی دی ته د هغې تمنا مه کوه دا ستا د وس نه بار ده او دا کوم څه چې درکړي دي په دې شکریا ادا کړه الله سړی سړی پیدا کړ ښځه ښځه پیدا کړله نو سړی د په خپل سړیتوب شکر ادا کړي چې خدای شکر دې سړی پیدا کړی ښځه دې دا نه وایي چې یا الله زه دې ولې سړی نه جوړولم هغه دې په دې خپل ښځتوب باندې رضا شي او دا دې وګڼي چې یا الله که زه دې سړی پیدا کړی وي شاید چې د سړیتوب ذمهواری به ما نه وي پوره کړې زه به ګناهګار وم الله یو بنده خوبصورته پیدا کړ هغه دې په خپل خوبصورتۍ شکرګزار شي چې یو نعمت الله را کړی دی او چې کومې بد شکل پیدا کړی دی ا دې نه خفه کېږي ا دې دا وګڼي چې زما په دې بدصورتۍ کې خیر دی که حسن او جمال یې ماله را کړی وي شاید چې په یو لوی مصیبت کې به مبتلا وي کم بنده چې سید پیدا کړی دی د پیغمبر علیہ السلام خاندان کې پیدا کړی دی دې د په دې شکریا ادا کی چې الله شکر دې د پیغمبر علیہ السلام خاندان کې دا انعام دی او چې څوک په دې خاندان کې نه دی پیدا کړی ا دې فکر کې نه پروزي دا تمنا دې نه کوي ځکه دا د وس نه بهر ده نو داسې تمنا کول دا ګناه ده غم به دې پې زیات شي او نور ته څه جوړېږي نه که بد شکل دی او که ښکلی شکل والا دی که سید دی او که غیر سید دی اعمال صالحه دی کوي ثواب برابر ملاویږي بیا پکې دا فرق نشته چې ښځې له ثواب نیم دی او سړي له روغ دی نه ښځه مونځ کوي پوره ثواب ملاویږي سړی مونځ کوي پوره ثواب پې ملاویږي نو دا الله فضل دا الله نه اغواړه حسد مکوا غیر اختیاری فضیلتونه مغواړه دا دا الله په وس کې دی او ستا په وس کې نه دي ولا تتمنوا ما فضل الله به
آرزو تمنا حوس مکوی تاسو ما دا اغسو فضل اللہ به بعضکم کہ پاغی باندے بعض استاسو تا اللہ فضیلت ورکڑی دی علا بعض فبعض نورو للرجال نصیب مما اکتسبو نارینو دا پارا برخد مما دا اغسن اکتسبو چی دوی کم کسب کردی دی وللنساء نصیب زنانو دا پارا برخد مما دا اغسن اکتسب چی دوی کم کسب کردی دی دیکھیں دوی کم دنے کے کار کی دا غیب رخبوتا ملاوی گی واسأل اللہ من فضلہ دا اللہ پاک نسوالو کے دا فضل دا اللہ ان اللہ بے شک اللہ پاک کان بکل شیء علیما پا ہر چیز باندے خبردار دے ولکل جعلنا موالی مما ترک الوالدان والاقربون دا پیغمبر علیہ السلام پا وقت کے بعض صحابہ کرام دا سی چی آواز پا طول خاندان کی دا یو کس با مسلمان شو اور طول قام قبیلہ دا با کفر کے پاتی شو نو دے چی پیغمبر علیہ السلام لبا رو رسید نو دے یواز دے بے اسرے دے قام قبیلہ نشتا نو پیغمبر علیہ السلام با دا نور مسلمانانو سرا دا در اور ولی جوڑکے بے دا ستا سرور دے اگوی با بیا دا خپل رور پشانتے گنا او خپلو که با بیا یو بل سر دوی وارثانم شو که یو با مرشو نو بل تا بے میراث او رسیدم نو بیا آخر که دا سکارو شو که دا یو کس با مسلمان شو نو دا در طول قام قبیلہ اغوی با مسلمانان شو واپس برالل دی مرگری سر با یوزے شو نو اللہ اس بل حکم رو لے گا کہ دا بے اسرے کس دا نور سر رور شو او دا میراث اسے اوڑیدل روڑیدلو اس دا نسبی رشتہ دار راغلی وی اغا مسلمانان شو نو دا میراث اغوی تا بزی دا اغا میراث بدی تا زی او دا پیغمبر علیہ السلام چی والا کم رور ولی جوڑا کروا نو دے کہ با اس میراث نہ چلی گی وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ دا ہر چا دا پارا موالیا وارثان وَلِكُلٍّ دا ہر چا دا پارا جعلنا موالیا من مقرر کری دی وارثان مما ترک الوالدان والاقربون دا اغمال نا چی پریخوی والدان مور و پلار والاقربون نور رشتہ دارو والذین عقدت ایمانکم اغا خلق چی معاہدی و سرستاسو شویری پیغمبر علیہ السلام واللہ روروالی جوڑا کری دا فآتوهم نصیبهم پس ورکے دویتا برخ دوی ضرور والے سے برخ والا ورکا سو وصیت والا اوکا مناسب دی چھ سور کے اور نور میراثی کی گی نا ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا بے شک اللہ پا ہر چیز باندے گواہ دے دا اللہ پا مخی دی ہر سو سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين